چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کو صرف او عجیبه ظلم دا کو چې دا پګړی پکې راولو نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي صرف دا کار دی دا د نوجوانانو کار دا دی کار د علماء توهین د دې کار دی کار زه ما سره کېنه ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو نو هغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو چته کړي د دې چل کړو دا چل دي څه کړو ته صرف کېنه بس یو څو پشموزي پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو بس مونږ د علما به صبر کو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دوی چې دا ولی زخمی دي وی دا تپوس په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو کو شیخ العرب والعجم داغه نه به تپوس کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تپوس کو هغه ورته وی دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وو کنه ما بدل وب ګرمولي د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونیولې دي سي چې د تهجد ټیم براتونو د اوبو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته به پیش کړي به هو ته په دې تهجد وکړه دا علما پیجندلی دي دا د علماو ماضي کتلې دا صرف اسې خبرې کوي یو ورځ چې حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته هغه اوبه یخې وي به حسین احمد دا اوبه یخې دي به دا اوبه هره ورځ یخي حضرت دا تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخمات کی زی تعالی درک وی ما نه به دې کله نا کله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسیری مالټا تپوسو کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وی دې به ما نه کله نا کله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی ما ته ورس تپوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دی ولي نو رنگ دی زیړ شوی ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لږ ټیم وشي په تا د سوي غوښې بوی لګي د غوښې بوی درته راځي ما چې او وی چې دا ما له ریمانټونه راکوي دا زما د غوښې بوی تا ته راځي خو دا راز به مې ښکاره کوي نه زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي نو چې شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړی ځان له خو اخرت آباد که کنه دنیا خو اسی دنیا ده المال والبنون زینت الحیات الدنیا او دا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه د ځان سره ویلي کوي په پرچیو کېده وای دا یو خبره د کړې وه یاد ساتئ چې د علماو توهین مه کوئ که هغه په هر میدان کې دي خو د عالم توهین مه کوئ دا په دنیا کې هم د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباه او برباد کول دي آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم دا لاسونه راون غاړی دا درته کلکه خبره کوم ګورې سبا به جاړې په دې دنیا کې به جاړې چې دا مې څه کړي نو د علماو د توهین د ژبې راون غاړی لاسونه راون غاړی خپل بچي راون غاړی وای علما د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کېدی شي زه چې په دې منبر کینم او تاسو ته غلطه خونه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مسله ودرېږي او قوم ته غلطه خونه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه دا مسله د چا وه دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی دا د چا منبر دا د هغې حسنینو د بابا منبر دی چې یوه میاشت پتې دشمن لرې وروب به پې وغورځېد وی نبی علیه السلام راغله ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تقریر کو د نبی علیه السلام نصیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نه وی ته ولې زما د بابا په منبر تقریر کوي اته راکوش وی دا خبره درته چا کړې دا مې خپله خبره دا زما د بابا منبر نه دی خو قربان د صحابهونه نبی علیه السلام منبر چې 3 پاونی و نو نبی علیه السلام به په دې 3 پاونی کېناست بر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په 2 پاونی کېنه د مرګه پورې په 3 پاونی نه دی ناست هغه په دې امام الانبیاء ناست او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 3 پاونی کېنه په دې 2 ابوبکر صدیق ناسوخه دسی ادب او احترام صحابه وی زوخه چې تقریر پې کوه بیا کېناست تقریر شونو کو خلق ته وی دا راکوز زکه شوما چې له چا د بابا منبر وغیرہ ته چې مکه په تقریر جرا کوش
اوس راته بیا وایي چې زه کوه پې چې بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا به پې تقریر کومه دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت دی څنګه چې ستاسو نه تپوس کېږي داسې به زمونږ د علماو نه د دې منبر هم تپوس کېږي ښه د دې مصلې به رانم کېږي الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به پې داسې ګرځي په کلمو به داسې ګرځي ګیر چاپېره خلق به له راشي به چې ته هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې ښې خبرې کولې ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې وي دا کوئ او دا مه کوئ دی ورته هغه یم که نه تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم که نه نو دا ولې دی به ورته ما به تاسو ته وي او پخپله به مې پې عمل نه کوو نن مې دا حال خدای زمونږ عمل نصیب کړي خدای مونږ خو وایو خدایا د دې خلقو چې په مونږ علماو کم ګمان دی خدایا مونږ هغه شانتې جوړ کړي خدایا دی وایي دا نیکان دي خدایا د دې نیت دا دی خدایا مونږ دې ته مه مختورن کوي نه په دنیا او نه په آخرت کې خدایا مونږ باندې داسې حالت مه راولې خدایا زمونږ د ټولو آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانۍ دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتې نشته دی رشتې شته دی خدایا خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکې یا الله د چا رشتې نه د جوړ رشتې خو نیکانې رشتې ولا ورکې خدایا یا الله دا بچي د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکرانې کې خدایا د والدینو خدامې کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانۍ په دین زړې کوي ښه د عرش ته لاندې چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښه ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې کړه خدایا دې علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د عمه او د کمانه راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ له راشي خدایا مونږ سره هېڅ نشته دی خدایا ته له د دواړو جانو خوشحالۍ ورکړي یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي خدایا چې دا سترګې پټې شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاده کړي خدایا دا پریټې به صحابه په پیغمبر میونو خدایا دې داسې پرې په علماو بین دي خدایا د علماو په صف کې ادروه په میدان محشر کې خدایا بچي حافظان او عالمان که خدایا زمونږ آخرت آباد کړي اللهم صل علی سیدنا